السلام علیکم ګران دوستانو. نن د ښوونکو درملني تدریس دی دریمه برخه ده. دا اړوند مخکې 2 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. پلی لیست سته د ښوونکو د درملني په نامه. دا یې دریمه ویډیو ده. راځو وایي مخکې له دې چې زه تاسو ته دا مسایل ووایم، اساسي موضوع دا ده چې موږ باید ډیسپلین ولرو. هغه که موږ ښوونکی واوسېږو، که مور واوسېږو، که پلار واوسېږو، که یو عادي فرد ژوند کوو، هر څه دپاره موږ په ژوند کې ډیسپلین ته ضرورت لرو. که موږ ډیسپلین ولرو، په ډیسپلین باندې موږ کولی سو چې نظم منځته راولو. او دا د ډیسپلین نظم چې دی دا هر روزه یې مسلسل یې. که مسلسل ډیسپلین ولرو، موږ کولی سو یو کامیابه شخص ولرو. زما د ژوند د ډېرو کامیابیو دا چې زه ډېره جدي ناجوړه وم، بیا جوړه سولم، بیا حتی ما درس ویلی او د دې توانایي مې پیدا کړه چې زه ویډیو ته دا خبرې وکړم. دا اسانه کار نه و زما دپاره. د هر څه علت دا و چې همیشه ما ډیسپلین درلودی. او ډیسپلین ما خپله نه درلودی، ما ته ډاکټرانو را زده کړل، ما ته سره کومک وسو تر څو زه ډیسپلین زده کړم. نو تاسو هم د هر څه تر مخه اول ډیسپلین ته ژمن واوسېږئ. راځو وایي ښوونکو ته په 7 مادو کې یو څو خبرې کوو. وایي داسې وخت راځي چې تاسو نسئ کولی د متعلم یا محصل سره ارتباط ولري. ته باید د خپلو عاطفي او اولیتونو څخه خبر واوسېږي. هڅه وکړه خپل عاطفه او لومړیتوبونه ته پیشرفت ورکړي. دلته و ښوونکو ته دا وایي، وایي ګرانو ښوونکو، تاسو دغه متعلمین چې ستاسو مکتب ته راځي، دا موضوعات اکثره پر متعلمینو باندې راګرځي، یعنې د مکتبو استادانو ته دي، خو د پوهنتون استادان هم کولی سي استفاده ځینې وکړي. وایي ستاسو شاګردان بعض وخت په صنف کې ستاسو سره ناست دي، تاسو نسئ کولی هغه ته لاسرسي ولرئ. د هغه چورت بل ځای، او یا هم هغه اصلا په درس کې ستا سره برخه نه اخلي. وایي ته استاذه یې، باید د هغه عاطفي جوړښت داسې جوړ کړې تر څو هغه ستا سره عیار یې. وایي ته خپل ارزښتونه وپېژنه، په شاګردانو یې هم وپېژنه. یعنې کله چې صنف ته ځې، کنټرول د صنف باید ولري. د هر محصل ته متوجه واوسې، هر متعلم ته. البته راځو وایي یو عمومي دید ولره متعلمینو ته. ټول ګران کړه، حتی هغه یو چې ستا ډېر بد ځینې راځي. کله د انسانانو هغه انسانان چې د ذهن و ډېر غټ بلاغت ته نه یې رسېدلی، هغه نسي کولی ټوله انسانان ګران کړي. د بعضو انسانانو سره بد راځي، د بعضو سره ښه راځي. ګورئ زه اوس یو 30 کلنه یم، اوس زه په دې توانېدلی یم چې زه ټوله انسانان ګران کړم. دا حالت ته زه په ډېر مطالعې، په ډېر درس ویلو، په ډېرو سختو شرایطو سره راغلی یم. تاسو هم کولی سئ راسئ. کوشش وکړئ خپل محصلینو ته یا خپل متعلمینو ته دا ثابته کړئ چې ته پر ما ګران یې، زه ستا سره مینه لرم. که څه هم د هغوی سره ستاسو بد راځي، کوشش وکړئ چې ګرانښت هغوی ته ثابت کړئ. وایي ډېرو لویو مسایلو کې ستا متعلم یا محصل مخامخ کیږي، لکه ګډوډه کورنۍ، لکه متغیر دوستیانې، لکه ناامني، ویره او چالشونه. وایي ته چې کله صنف ته ځې، دا په یاد ولره چې د هر محصل یا وبخښئ متعلم سمو مطلب دی چې د هر متعلم چې تا ته صنف ته راځي، دوی امکان لري په کور کې جنجالو سره مخ سوي یي، متغیرې دوستیانې یي، د پلانکۍ سره دوستي شکېدلي، د پلانکي سره دوستي خرابه سوي، د خپلوانو کې، یا مثلا دوی ناامني احساس لري، ویره لري. وایي ته هغوی ته د کامل انسان په سترګه وګوره. کله چې ته خپل محصل وبخښئ، زه د پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، نو زما په خوله کې محصل ډېر راځي در دې چې متعلم راسي. دلته هدف متعلم دی. وایي دا ستاسو متعلم په ژوند کې رقم په رقم مشکلات لري، خیر دی که دی کوچنی دی. ته د غټ انسان په سترګو ورته وګوره، ته د کامل انسان په سترګو ورته وګوره، او هغه ته دا احساس ورکړه چې ته یو کامل انسان دی. په ژوند کې لوړې ژورې راځي، امکان لري سخت شرایط راسي، نو تاسو هغوی ته دا احساس ورکړئ چې ته دلته ماته یو مهم کس یې. وایي دا همیشه یاد ولره، ستا ځینو محصلینو یا متعلمینو لپاره آموزشي مرکز امنترین ځای دی، نو دا ځای امن ورته وساته تر څو ځان ثابت کړي. ځینې کوچنیان په کورو کې خشونت پر کوي، مور خشونت پر کوي، پلار خشونت پر کوي، اکا یې پر کوي، خپلوان یې پر کوي. په دا مطلب خپل په ژوند کې یو ډول ناراحتیانې لري. دا څېړنو ثابته کړې ده. د بعضو ماشومانو لپاره مکتب تر ټولو امنترینه فضا ده. نو وایي ته استاد کوشش وکړه چې دغه فضا نوره هم ورته امن کړې تر څو دی ځان ثابت کړي او خپل ارزښتونه وپېژني.
وایي ته کولی سې ټوله دنیا متعلم یا محصل ته ورکړې په دا صنف کې. وایي له دا شتمنۍ استفاده وکړه. که ته استاد یې او غواړې جنت ته ولاړ سې، ستا د جنت راز دا دی چې ته محصلینو ته دا ټول یعنې هغه چې ستا صنف ته راسي داسې احساس وکړي چې ګرده دنیا زما ده، زه مهم کس یم، زه ښه کس یم، زه محترم یم. وایي خپل متعلم سره کومک وکړي، خپل استعدادونه کشف کړي او ته یې تایید کړي. کوشش وکړئ مخفي کارونه په وکړئ، کوشش وکړئ داسې فعالیتونه په وکړئ چې هغه کوچنۍ دې ته متوجه سي چې بله عجبه چم مې وکړئ، عجبه کار مې زده کړئ، دا کار داسې و، دا کار هسې و. بیا ستاسو متعلم ته چې تاسو پسې تایید کړي چې اوه تا ډېر ښه کار وکړئ. بعض وخت کیدای سي یو شی چې ستاسو ښوونکو په نظر ډېر بې معنا معلومیږي و متعلمونو ته مو داسې معلومیږي لکه هغه چې یو ډېر کشف وکړي، لکه په دنیا کې چې یو نوی کشف کړي. ته کوشش وکړه داسې یو برخورد خپل د متعلمینو سره وکړې چې شاکینګ یې دا تا وکړئ، دا څومره زه دې حیرانه کړم، دا تا واقعا وکړئ. مثلا زه چې بعضې وخت کشرانو کوچنیانو ته درس وایم، کله چې هغوی یو ښه کار وکړي زه ورته داسې کوم دا تا وکړئ، unbelievable، دا زما زړه ته نه لېږي چې دا تا کړی دی. نو هغه کوچنی داسې باور وکړي چې والله ما دومره غټ کار وکړي چې استاد شاکس و. استاد باید شاکس، استاد باید داسې نه وي چې دغسې ولاړې بد بد ګوري، درس ووایه، املا ولیکه، کورنی کار واخله. دا کارونه نه، دا شان ټول غلط دي. تاسو کوشش وکړئ لکه یو مور، لکه یو پلار، لکه یو ښه دوست او یو حیرانونکی شخص واوسېږئ. تعلیمي مرکز کولی سي داسې ځای سي چې متعلم او محصل احساس وکړي دوی با ارزښته دي او دوی کولی سي د منفي افکارو سره مقابله وکړي. دا خدمت وایي تاسو دوی ته وکړئ. یعنې کله چې متعلم مکتب ته راځي هغه ته باید داسې یو احساس ورکړي چې دا مکتب داسې یو ځای دی چې ته ترقي پکې کوې، ته نوي شیان زده کوې، ته تشویق کېږې، ته یو څه لاسته راوړې. مکتب باید دا ځای نه وي چې په کور کې جم پلار او مور وایي، مور بده رویه در سره کوي، نو خو مور بې سواده ده، زموږ پلار بې سواده دی، هغه علم نه لري د ماشومانو اړوند. ته خو استاد یې، ته خو مطالعه وکړه، ته خو یو ویډیو وګوره، ته یو یوټیوب سرچ کړه، یو شی سرچ کړه چې زه څنګه د شاګردان وروزم. ته چې باسواده کس یې شاګردان داسې وروزه، دا د دې اول یې د الله دپاره وکړه، دویم یې خپل د هېواد دپاره وکړه، که خپل د هېواد دپاره نه کوې د نړۍ دپاره یې وکړه. یو سالم کوچنی و دنیا ته وړاندې کړه. ستا ماشومان باید په مکتب کې داسې احساس وکړي چې زه مهمترین کس یم د دې نړۍ، زه کشفیات کولی سم، زه نوي څه زده کولی سم، زه نوي څه نورو ته زده کولی سم، زه خپل استاذه حیرانولی سم، زه خپل استاذه خوشحاله کولی سم. منفي فکرونه کوچنیانو ته راځي، ژړا ورته راځي، زړه ورته ډکېږي، مشکلات پر ډېرېږي، د راتلونکي څه ویره ورته پیدا کېږي، د ګذشتې څخه ترس یې. دا شیانو سره د کوچنیانو کار وکړئ تر څو هغوی خپل پر ځان باور لاسته راوړي. که تاسو استادان د دوی سره کار وکړئ، دغه رقم یو محیط دوی ته جوړ کړئ. ما تاسو ته وویله بعضې کوچنیان په کورو کې تر ټولو بدبخترینه انسانان دي، د هغوی دپاره مکتب امن ځای، ته یې هم ورته امن کړه. انشاءالله د دا اړوند ویډیوګانې به نورې هم زه تاسو ته اپلوډوم. دا یې هغه زموږ دریمه برخه وه، دغه رقم به نورې برخې هم لري او زه به څېړنې راخلم تاسو ته به وایم.